بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، تاسو ګورئ دا خارنا پرسان چینل، زه یم علم خان. دلته یو واقعه شوې ده. واقعه داسې ده چې نن 27 تاریخ دی. واقعه دا چې دلته یو غوجلې ته زهر غورځول دي، یا به زهر یا څه، خو هغه ساوري چې دی وجل دي. نو اوس دا خلک هم راغلي، اوس انتظار زموږ دې ته دی چې پولیس ورته ویل دي. نو هغه سهار وختي کس تللی، خو اوسه پورې لا راغلی نه دي. او بیا د ډاکټر هم ضرورت دی چې هغه دا لټون وکړي چې دا پسه مړه دي یا زهر یا هسې مړه شوي دي. نو ډاکټر صاحب دا خبره کوي چې په دې 50,000 روپۍ راځي په دې ټیسټ باندې، د ساوري په دې، او 10,000 روپۍ به ماله راکوئ. نو هغه اوسه پورې لا تقریبا 12 بجې واله، خو لا څوک نه دي راغلي. هغه ساوري دلته دي، د هغې په راویستو کې هم بیا مسله د هغه لا په ځای دي. نو دلته زموږ سره یو سماجي کارکون هم شته، د هغه سره به یو دوه خبرې په دې باره کې وکړو. ډېره مهرباني علم خانه، شکریه. دا ډېره یو افسوسناکه واقع شوې ده، ولې چې یو 3 ځناور دي که هر څه دي، ساوري دي، بیا هم پوره نقصان شوی دی. یوه پکې میخه ده او 2 پکې غواګانې دي پکې مړه شوي دي. صحیح ده. او سهار نه کسان تللي، سهار وختي نه تقریبا کسان تللي، په 9:30 بجې تللي او تاڼه کې ناست دي. نو پولیس دا وایي چې پولیس وده دي، چې پولیس پاسي نو بیا به رپورټ لیکي. بیا ورته په اخره کې دا وایي چې په بارګین کې وال شوي دي او موږ هلته کې ستاسو سره نه شو تللی، نو لهذا تاسو قلار شئ. نو دا د پولیسو کارکردګي ده دلته کې چې څنګه ودی د شپې اوسه حادثه وشي، مړی وشي، نو پولیس به ودی او دی به بیا راپاسي او راپورټ به لیکي. نو دا خو نه خبره ده. انسان چې دوی کله پوسټ مارټم کوي، نو هغه کوي ته وغورځېږي او د وجه یې د مرګ معلومه هم وي. نو دوی څه وایي، نه دا موږ پوسټ مارټم کوو، داسې نه چې سبا ته دا دعوه وکړي یا دا په چاړه چا وال دی یا تا ټیل وال دی چا، د دې دپاره چې هغه هغې کې کم دغه هغه ته دوی لرې کړي، د دې دپاره پوسټ مارټم. اوس دا ساوری دا هم یو غټ تاوان دی، یو غټه مسله ده. پکار ده چې دې لم ته وکړي که نه، چې ته د دې 50,000 غواړې او 4-5 لاکو دا مړه دي، 50 تا له راکړم، ته به څه وکړې؟ بل په دغه پوسټ مارټم کې د ډاکټر صاحب روپۍ، نو د میخې په لرې کې په کولمو کې ډاکټر صاحب څه دي چې لیونی خو نه چې راځي دلته هله اپرېشن هم سرکاري دی، هم وایي ماله به دومره روپۍ راکړي. دا ظلم نه دی شی. نه دې ته څه ضرورت ده؟ دا بد نه شي، دا ټول مخلوق نه چې دا بد شي، یاره ظلم وشو. دا دونه مخلوق د سره پاره ټول نه ویل. ډاکټرانو ته څه کوم چې وي 50. نو ډاکټران خو یو دا وایي چې تاسو دا ریا د بارین سره ده، غبل وایي چې دا ریا د خوازخیل سره ده. دې کې سبا کو تستړي جوړیږي چې موږ به جج له پیش کوي، موږ به په له به دې سره ولي نو یو کاته کوي هغه غبل لکه ور بارکای. نو روپۍ خو هغه وایي چې په یو وای په یو ساوري باندې 16,000 روپۍ لکه علي باټري خرچه ده. په 3 ساورو باندې لکه 50,000 روپۍ راځي. او دغه پیس جدا دی او دې حدیثې ته دوی ګوري نه. روسه غل معلوم نو پکار ده چې لږ موږ ویښ شو، لږ احساس. او بل د دې نه پولیسو صاحبانو دا ګیله موږ هم نه کوو، ځکه چې هغه څه وکړي، هغه انسانانو چې کومه معامله روانه ده هغه اثر ته ورسوي. دلته د انسانانو پته نه لګي، انسانانو که کرۍ لړۍ ختمې شوې، څه تپوس یې نشته. موږ به د ساورو دلته د روغاني او شعر راته یادېږي چې وایي د رشوت خلاف به چا ته فریاد وکړې، د فریاد په اورېدو کې رشوت لګي. نو دا ته چې دا دې نه به کیس جوړېږي او دې کې به پیسې لګي، بیا به وکیلان نسي، هغه به نسي، ته به نسي، یا به سرکاري وکیل بیا به وایي چې اګه د دې خپې کم طرف ته وي، سر یې کم طرف ته وي، سټ یې کم طرف ته و، او تا به هر څه کول، تا د شپې سیکچل کو، او ګاونډي کم ځای و هغه ته څه پته ونه. نو د دې وجې نه خلک څه کوي چې هغه څوک ترې غلا وکړي، نو هغه تاڼه کې هغه رپورټ چې کړی نو هغه لاړ شي غلا معاف کړي، یا ترې لږې روپۍ والي، هغه بهر ته وځي، سبا بیا غلا کوي. دغه وجه ده. نو دا قانون خراب دی، دغه وجې نه دا خلکو ته انصاف نه میلوي. چا پرانستل غړندي وله وشلول په لور باندې چاوړی بل، نو بیا په دې زمونږ د ګاونډیانو دي موږ ته غږ وکړو چې یاره ستاسو ساوري دغه شي دي. نو بیا مونږ په پټي کې مونږ وموندل، واپس مونږ راوستل. نو هغې نه بعد به مونږ بیا دې تماشه کوله. نو به بېګا داسې یو شو 11 بجې ما ته تماشه وکړه، نو 11 بجې دا برابر و. نو سهار چې بیا مې په 4:30 بجې باندې وکتل رالو، نو دا مړه و. نو په دې غوجله کې د یو سایډ ته سوری دی، د سوري کې چا لاس ورمنډل دی، نو په دغه طرف چې کوم ساوري و دا ټول مړه دي، او په دې بل سایډ چې کوم و نو دا بچ